السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو ملګرو دوستانو، ماهر افغان د تنن د سټار ماستر افغان اکیډمي لخوا د CMD د کورس 5مه ویډیو وړاندې کوم. ملګرو د روژې میاشتې پر رسیدو تاسو ته دغه مبارکه میاشتې مبارکي وایم او الله پاک دې وکړي چې دغه میاشت زموږ تاسو د مغفرت سبب وګرځي. نو ملګرو په نننۍ ویډیو کې موږ ځنې اسینشل کمانډز تاسو ته وایو، ځنې مهم کمانډونه مې راټول کړي دي چې دا هم په بیسیک کمانډونو کې دي. انشاءالله دا بیسیک کمانډونه چې موږ ختم شي بیا به انټرمیډیټ کمانډونه او په هغې پسې بیا ایډوانس کمانډونه. نو اسینشل کمانډونه دي. راځئ چې وګورو په ویډیو کې مې کوم کمانډونه تاسو ته ترتیب کړي دي. نن موږ دغه کمانډونه وایو. لومړنی کمانډ ملګرو دا دی ټایپ کمانډ دی چې زه تاسو ته ټایپ کمانډ وایم چې ټایپ کمانډ څه کار دی. ټایپ کمانډ په واسطه موږ ډېر کارونه کولی شو چې دلته به درې نوي وایو. یو ټایپ کمانډ دا کار کوي ملګرو چې یو تش نل فایل زه جوړوم. لکه څه رقم راځئ چې په ویډیو کې مخکې وګورو تاسو پته ولګي. صحیح ده انشاءالله. موږ به ټایپ کمانډ وو بیا ورپسې نل وو بیا چې هر رقم فایل ته غواړئ جوړ کړي یو تش فایل ځان ته جوړولی شي. نو څنګه جوړیږي؟ را به شو CMD ته. CMD به خلاصه کړو. له هغه وروسته به څه کار وکړو ملګرو چې CD ډیسکټاپ ته به راواړو. زه به ورته ولیکم ټایپ نل، یو تش فایل جوړول غواړم چې هغه فایل څه نوم به وي؟ زه یې وم نیو. خو څه رقم فایل جوړوم؟ داټ زه فایل جوړول غواړم د TXT یعنې د نوټ فیډ. ګوره ملګرو د نوټ فیډ فایل ماته جوړ شو، یو تش فایل. زه یم ټایپ نل یو تش فایل جوړوم. خو د څه شي فایل ملګرو؟ زه غواړم چې نیو فایل جوړ کړم. ایکسټنشن دی ښه ملګرو، تاسو ته هر رقم ایکسټنشن واچول شي. زه ورکوم PPTX یعنې د پاور پوینټ یو فایل راته جوړ کړه. پاور پوینټ یې جوړ کړو. زه یم ټایپ نل یو تش فولډر یا تش فایل جوړول غواړم. نیو نوم ورکړه خو د څه شي RTF د ورډ فیډ فایل جوړ کړو. زه ورته یم ټایپ یو تش فایل جوړول غواړم د څه شي نوم به یې نیو او دغه فایل ایکسټنشن به DOCX معنا څه د ورډ. بس تاسو هر رقم فایل جوړولی شئ. دا اوس فایلونه دي، فایلونه تاسو دې کې تاسو اوس لیکل کولی شئ. نو کله چې موږ د ټایپ کمانډ ولیکو بیا پسې نل ولیکو بیا د ګریټر دین علامه دې خوا چې تا هر نوم ورکې ورکړه او دلته به دغه فایل دپاره ایکسټنشن وټاکي. دې سره کولی شو موږ څه وکړو؟ یو تش فایل را جوړ کړو. ښه ملګرو ورپسې دویم نمبر کمانډ چې دی موږ سره هغه دا دی ایکو. د ایکو کمانډ په واسطه موږ یو فایل ته څه لیکلی شو ملګرو. لکه څنګه ایکو څه معنا؟ ګوره دا نیو TXT دا فایل اوس ما جوړ که نه، زه غواړم دې ته لیکل ولیږم له همدې ځي. زه به دا کمانډ ولیکم ایکو I am a student. زه غواړم دا لیکل هلته ولیږم. اوس به ګریټر دین علامه ولیکي او دا فایل نوم څه دی؟ new.txt. تاسو اوس راشئ نیو TXT ته راشئ. ګورئ ملګرو یو جمله ورته راغلې ده. همدارنګه که زه دا د ورډ فیډ فایل دی ملګرو، که زه دا د ورډ فیډ فایل خلاص کړم، دا ورډ فیډ فایل دی خو ورډ سره خلاصېږي. که زه دا خلاص کړم دا RTF یې ګوره ایکسټنشن دی، دې ځینې تاسو معلومېږي. دې کې لا فلحال هېڅ هم نشته که نه. نو که زه راشم او دلته ورته ولیکم چې ایکو زه غواړم چې یو څه ولیکم I am new here. دا جمله ویسه او وای چې په new.rtf کې. نو اوس که زه راشم دا ورډ فیډ فایل بیا خلاص کړم نو دلته به دغه جمله د فایل ته لیکل شوي I am new here. دا دلته لیکل شوي ده. نو دا کمانډ تاسو هم وپېژنئ ملګرو. که چیرته یو فایل نه وي ته هم کولی شي. لکه دا خو دا نیو فایل ته پروت دی، دا نیو فایل TXT او RTF ته پروت دی. ما ورته د ایکو کمانډ په واسطه لیکل ولیږل. که چېرته دا فایل نه پروت تاسو بیا هم کولی شئ لکه داسې ولیکئ چې ایکو I am a hacker. او اوس زه غواړم یو نشته که نه داسې یو فایل دی چې دې کې نشته. زه غواړم چې فایل هم تیار جوړ شي او لیکل هم پکې وشي. زه ورته ولیکم hacker.txt. اوس دلته فایل هم جوړ شي او د لیکل به مو ته لاړ شي. د هیکر په نامه فایل هم رالی او د هیکر I am a hacker دا هم ولیکل شو ملګرو. نو د ایکو کمانډ په واسطه موږ کولی شو چې یو ورډ فیډ نوټ فیډ فایل ته څه ولیکو؟ لیکل ور ولیږو. په ده پسې بل چې دی که نه ملګرو هغه ټایپ کمانډ دی. د کمانډ پسې به سم داس هغه د فایل نوم ولیکي. دې معنی څه کېږي ملګرو چې موږ ته د فایل کې ښایي چې فایل کې څه لیکل شوي دي او دغه لیکل موږ ته په CMD کې ښایي ملګرو.
لکه په دې هیکر کې ما ولیکل چې آی ما هیکر کنه اوس ما ته څه پته لګي چې په دې هیکر کې ما څه لیکلي زه به ته ولیکم په بخښنې سره دلته به زه کلیک وکړم او به لیکم ټایپ اوس به د دې فایل نوم ولیکم hacker.txt ور ما ته دلته ولیکل آی ام ا هیکر وي په دې فایل منځ کې تا جمله لیکلې ده آی ام ا هیکر که زه راشم ملګري لکه اوس تاسو ما ویل کنه چې ټایپ د کمانډ د ایکو رښتې په بخښنې سره ایکو د هیکر ته بل جمله مور لیکم زه هم ایکو نیو سنټنس او دا نیو سنټنس چاته ورلېږم زه هم دا ته ور ولېږه hacker.txt ته اوس غواړم بېرته شو کوم چې دا جمله هلته ورسېده که نه نو بیا به ټایپ کمانډ وهم هیکر به وهم .txt هغه زړه جمله خوښه نو جمله پکې ولیکل شوه نیو سنټنس نو د دې کمانډ په واسطه موږ څه کولی شو دغه فایل ته له دې فایله موږ یو څه لوستلی شو چې په دې فایل کې څه شی دي ملګرو درې کمانډونه صرف سره یو رقم ټایپ نل په واسطه موږ یو نل فایل جوړو د ایکو په واسطه چې ایکو کمانډ په واسطه موږ یو جمله یو فایل ته لیږو او د ټایپ کمانډ په واسطه چې بیرته ورسره هغه د فایل نوم ولیکي د دې په واسطه موږ څه کولی شو دا کتلی شو چې په دې فایل کې ما سره کومه ډیټا ده نو له دې وروسته دا درې نور کمانډونه هم وایو دا درې نور کمانډونه دا دوه کمانډونه بیا سره تقریبا ورته دي ټاسک لیست کمانډ په واسطه ملګرو موږ ته ښایي چې زمونږ په کمپیوټر کې اوس کمې وظیفې روانې دي کوم هغه کارونه دي چې هغه روان دي که زه دلته راشم ملګرو دا تاسو کولی شئ دلته ټاسک منیجر نه هم وګورئ چې کنټرول شیفټ او اسکیپ درې وانه توکمې یو ځای ونیسئ کنټرول پلس شیفټ پلس اسکیپ تاسو دا ټول ښایي چې تاسو په کمپیوټر کې اوس کم کارونه روان دي کم پروسس چلیږي صحیح ده که نه ملګرو که پر ځان که زه دې ځای کې یو خلاص کړمه نوټ فیډ زه دا نوټ فیډ را خلاص کړم ملګرو ګوره دلته به ماته بیا نوټ فیډ ښایي که زه دلته راشم کنټرول شیفټ اسکیپ ونیسم دلته ماته ښایي چې تاسو سره نوټ فیډ هم روان دي ځینې وخت کې ملګرو داسې شي چې زموږ کمپیوټر جام شي موږ یو فایل باندې کلیک کوو هغه کراس بټن باندې کلوز کوي نه کلوز کیږي نو بیا موږ اکثر وخت کنټرول شیفټ اسکیپ وهو راځو دلته او دلته په دې نوټ فیډ باندې کلیک کوو او دلته ورته وایم چې end task له دې ځایه هغه نوټ فیډ بند شو خو که ځینې وخت کې دغه ځای کې هم کار نه کوي تاسو یوازې کولی شئ پر که CMD را خلاص کړئ نو تاسو له CMD هم کولی شئ چې یو فایل بند کړئ لکه څه رقم ګوره ملګرو زه راځم او دلته دا کمانډ وهم کمانډ څه شی دی ټاسک لیست په دې سره ماته ټول هغه شیان ټول هغه پروسیسرونه هغه پروسیسز هغه پروسې چې په الحال زما کمپیوټر کې روان دي هغه ماته ښایي په دې کې ماته CMD هم خلاصه ده همدارنګه نور کوم فایلونه چې هغه هم خلاص دي او دې کې د نوټ فیډ هم خلاص دی ملګرو دغه کمانډ په واسطه یعنې د ټاسک لیست کمانډ په واسطه تا ته ښایي چې ستا په کمپیوټر کې اوس کم جابونه رن دي که غواړم له دې زه اوس یو وظیفه چې رن ده زما پروسیسر باندې لوډ ډېر راوړی دی زه هغه بند کړم زه یې له دې ځای بندوم خو نه بندېږي زه غواړم له CMD بند کړم نو ملګرو هغې دپاره به تاسو دا دویم کمانډ چلوئ دغه کمانډ دی ټاسک کیل او تاسو PID ورکوئ په هغې باندې تاسو دا جاب بندوئ څه رقم ملګرو دې کې تاسو نوټ فیډ پیدا کوئ نوټ فیډ دا نوټ فیډ دی که نه د دې نوټ فیډ PID څه شی ده یعنې پروسس ID څه شی ده پروسس ID د دې 3514 ده دې ته پروسس ID وایي ملګرو دلته یو تبره لیکلي دي PID یا پروسس ID ګوره PID سیشن نیم نو د هر یو وظیفې خپل یو پروسس ID نو ستا د نوټ پیډ پروسس ID څو ده 3514 په بخښنې سره نو زه دا نوټ فیډ دلته خلاصوم ګورم زه دا نوټ فیډ له دې بندوم یا تاسو دې کې ټاسک بار کې ښکاري نو زه به دلته راشم ملګرو او وبه لیکم څه شی زه به دلته راشم وبه لیکم ټاسک ملګرو کمانډ داسې دی ټاسک کیل ګوره ملګرو کمانډ سره تاسو ته لاندې نوټ فیډ ښکاري ټاسک کیل یو ځای به ولیکئ بیا به فاصله ورکړي بیا به سلش ولیکئ بیا به PID ولیکئ بیا به فاصله ورکړي اوس دا PID ولیکه څو ده 3514 او انټر یې کړه نو تاسو سره هغه نوټ فیډ له دې ځای ختم شو تاسو کولی شئ چې د ټاسک لیست په واسطه ټاسک لیست ټولې وظیفې وګورئ بیا د ټاسک کیل په واسطه تاسو کولی شئ چې یو وظیفه بنده کړئ صحیح ده ملګرو د دې وروسته اخرنی کمانډ چې دا دی چې زه غواړم یو پروګرام له کوم ځای خلاص کړم ملګرو له CMD نه خلاص کړم نو سټارټ کمانډ ووهئ او ورپسې به کمانډ د هر پروګرام چې غواړئ راخلاص کړي نو هغه به له CMD راخلاصېږي
لکه زه غواړم چې نوټ پیډ یا ام اس پوینټ پروګرام را خلاص کړم نو زه لیکم چې سٹارټ ام اس پوینټ نو ماته به ام اس پوینټ پروګرام را خلاص شي که زه لیکم ملګرو تاسو به داسې نوم لیکئ چې لکه رن کې ګوره ملګرو هر نوم نه لیکل کېږي که زه رن کې زه راځم ونډوز آر وهم او په رن کې لیکم ورډ نو دا ورډ پروګرام نه پېژني دې ته به وین ورډ لیکي نو دغسې هغه نومونه چې په رن کې په کارېږي هغه به دلته ته استعمالوي نو زه که لیکم سټارټ ورډ دا ورډ نه پېژني ته به لیکي سټارټ وین ورډ دا به لیکي ملګرو تا ته به را خلاصېږي صحیح ده تاسو ته دا ورډ پروګرام را خلاصېږي تاسو به همدارنګه که زه لیکم چې سټارټ پاور پوینټ دا پاور پوینټ هم دا نه پېژني ملګرو تاسو به لیکئ سټارټ پاور پی ان ټي دا پاور پی ان ټي په نوم سره یادېږي ملګرو تاسو دغسې کولی شئ چې د هر پروګرام چې کوم خاص نوم دی چې موږ یې په رن کې ورکوو هغه به تاسو دلته د سټارټ پسې اچوئ کالکولیټر خلاصوئ ملګرو تاسو به ولیکئ سټارټ کالک تاسو به کالکولیټر خلاص شي ټول کالکولیټر به نه لیکئ ملګرو دا نومونه تاسو کولی شئ چې خپل سی ډرایو ته لاړ شئ او هلته تاسو دا ډېر په اسانۍ سره کتلی شئ د هر پروګرام دغسې خپل لنډیز نوم چې رن کې موږ کاروو نو د سټارټ کمانډ پسې تاسو کولی شئ دغه نوم ورکئ او تاسو پروګرام د CMD نه په اسانه توګه اوپن کئ نو دا زموږ د نن ورځې کمانډونه و ملګرو هیله لرم چې یو څه مو ترې زده کړي د نن ویډیو درس تر همدې ځای دی انشاءالله ډېر ژر به په بله ویډیو کې تاسو ته زه را حاضر شم